زما درنو محترمه دوستانو د افغانستان مینانو پوهانو عالمانو مسافرو ټولو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم چې په اروپا او امریکا کې پراته هستئ ټولو ته احترام وړاندې کوم دوستای محترم سلام و احترامات خدا به تک تک شما تقدیم می‌دارم در هر نقطه باشین خوب باشین ګرانو محترمو د افغانستان پښتنو مسافرو چې مناموسو فامیلونه او بچیان درنه هلته پاتې شوي دي او تاسې راوتې هستئ دې دنیا ته او دلته نارامه هستئ سبا به 40 کاله در باندې تیري د ما غوندې د یو سوسیال ته به پراته هستئ او 200 روپۍ به درکوي سل به د هغه مورجانې او خورجانې او ښځې ته لیږي او سل دا به د ژوند او اخر به دغه لاس د زنې ناست هستئ روی د خدای وکئ یو ملي قیام وکئ طالبان که چېرته ستاسو ورونه دي لوست دی وکړي تاسو سره د همشمول حکومت جوړ کړي که ورونه هم نه دي او پردي دي پردي نیمه شپه راغلي دي نیمه شپه د افغانستان یونیفورم عزت دی رئیس جمهور ورته دا دویم ځل دی چې دی دا کار کوي دویم ځل دی دا وطن چور کوي دا ته د افغانستان پښتونه ته د روس په ضد جنګېدلی نن د غیرت ګورمه چې ته د ناموس چې دا خو یو رقم اسلامي پګړۍ او ګیره پرې غوستې ده چې قرآن یې په سر خدا وراسي که خپل کور ورته پرېږدم ځکه دا ادرس نه لري دا نیمه شپه راغلی دی د زما بیرغ تختولی د زما یونیورسټۍ بندي کړي د زما عزت بې عزته کړی د هره شپه زما ځوانان وژني تاسو خبر هستئ که نه هستئ دا خبره دا نه ده د هغه پردی دی طالبه زما جهاد دی در سره زه ښکاره نارې وم دې ټولو ته زه د افغانستان ته مسؤلیت لرم زه هلته مور زېږولی یم زه د افغانستان ملي ګټې حکومتونه په هېڅ شي ونه ساتم په دې ژبې ساتم دا ویډیوګانې جوړوم او دا اواز مې هر شي ما الله ته رسوم چې طالبه ته پردی ته پردی که ته پردی نه یې ولې همشمول حکومت ما سره نه جوړې ولې زما یونیفورم او زما بیرغ لرې کې ولې زما بچیان دې د مکتب نه بند کړي دي ولې دا بد حال په ما جوړ کړی دی پرون دې زما سرونه په والیبال کې الوزول فوټبال دې پې کوو ته دومره بې احترام او بې عزته نوم دی ستا د طالب چې 100 کاله تېر شي زه به په زړه کې تا ته همداسې په قهر یمه لکه د روسانو قشونې سرخ ته چې په قهر ومه نه دې پرېږدم ته پردی رنګ دې ورکوه د افغانستان خلکو مسافرو تاسو ته وایم که غواړئ چې نور د دې بهرونو نه او د دې قتلونو نه او د هر څه نه بېغمه شئ چې په هر ځای کې هستئ یو ملي قیام وکئ که په روسیه کې پروت که په امریکا کې پروت که په اروپا کې پروت په افغانستان کې پراته هستئ او مردم شماره میگم در هر جای که هستین بخیزین یک قیام ملی کنین اگر طالب خو اول افغان نیست اگر افغان است خیلی بیایی که ما حکومت همه شمول جور کنه با یونیفورم ما احترام کنه با یونیورسیتی ما احترام کنه با ناموس و با عزت ما احترام کنه در او حال بیادرم است در غیر از که تا حکومت همه شمول که ما جور نکنه قبول نکنه و یونایتد نیشن ضمانت ازیده نکنه ملل متحد ضمانت ازیده نکنه دیگه ضمانت های کلانه ازیده که تعدیل طالب بیادر خانده قبول نداریم لطفا خواهش میکنم کلتان بخیزه در اونجا همتان خبر شوی که در دنیای اروپا و امریکا کل افغانا قهر است و به غضب است و کلگی میخیزه یک قیام ملی اعلان میکنه اگر ما قیام ملی ما بریزه میست که ما با طالبا بازم ما نمیخوایم که جنگ بیاید در میان ما نمیخوایم که خون بریزه اگر اینا افغان هستند با ما یک حکومت همه شمول اعلان کنه در غیر از او اینا مثل روساوری بیگانه هستند آمدن که ما ابرو عزت و کلتور و یونیورسیتی و علم ما را از بین ببره باید استاد شویم و جهاد خود اعلان کنیم دوشنبه پورز روز دوشنبه در ساکرامنتو مظاهره ما شماست دیگر روز در نیویورک است دیگر روز در اروپا است بخیزین تا ای افغانستان با مردم افغانستان تسلیم بسازیم و یونایتد نیشن و ملل متحد گارانتی کنه که بله فعلا یک حکومت مرکزی افغانی اینجا درست شد مردمشان واکدارایشان ادرس داره در او حالت در غیر از او در پردیدی او پردو سره جهاد اعلان ده